سور تقسیمه هغه سیمه چې د ټولو افغانانو هیلې ورپورې تړلې دي ګواکې یو وخت پر دغه سیمه باندې د برېښنا بند جوړ او ټول افغانستان ته برېښنا ورکړي ماین شوی خو نه چېرته والله داسې لږ زړه مې مات دی خوستیانو خبره چاپېریال ډېر زیات ککړ دی نو خیر که تاسو چې خورئ هغه پاتې شوني یو پلاستیک کې واچوئ یا یې سیند ته خطا کوئ یا یو غاړې ته کېدئ ښه خبره مې وکړه که نه مکتب هغې وخت هم داسې اووه کاله همسې مې کومه خاطره لري د هغې وخت ډېر خلک وو ملګرتیا پالو بنډارونه به پالو او داسې پروګرامونه به له خیره سره نور هم کوو له خیره بسم الله الرحمن الرحیم د ځلا ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او د راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیله او احترامات مې ومنئ سور تقسیمه هغه سیمه چې د ټولو افغانانو هیلې ورپورې تړلې دي ګواکې یو وخت پر دغه سیمه باندې د برېښنا بند جوړ او ټول افغانستان ته برېښنا ورکړي یا د سیمه چې د اسمار ولسوالۍ بنبود سیمه ده اوس ورته د افغانستان د ټولو ولایتونو نه د سیلانیانو مخه اوښتی دی دلته هره ورځ خصوصا په ملي ورځو کې او بیا د جمعې پر ورځ باندې ډېری سیلانیان د سیل سیاحت او تفریح لپاره راځي موږ هم نن راغلي یو تر څو دلته د ملګرو سره خبرې وکړو بحث خبرې وکړو کوم ځای نه راغلي دي چکر یې څنګه دی ولې دغه سیمه غوره کړې په همدې باندې د ملګرو سره خبرې لرو موږ سره پاتې شئ دا خپرونه تر پایه تعقیب کړئ سلام علیکم ورونه ستړي مه شئ په خیر راغلئ ستړي مه شئ ته څنګه پاس ناست یې راکوشه لږ لاندې کښېنه ملګرو سره یو ځای سلام علیکم ستړی مه شئ په خیر راغلئ ستړي مه شئ زه به دې غاړې ته کښېنم ستاسو خوا سره یا ښه موسم دی خوندور موسم دی د سړک سر یې ګیر کړی دی لاندې وروره د سیند هغه مست اوازونه او دې وخت کې خو د پشکال سیند دی وی که نه او پشکال سیند دی او بیخي زیات شوی دی ډېر څه وخت راغلی سې چکر ته یاره سهار 8 بجې وې چې موږ چکر ته راووتو او داسې راووتلو موږ ویل زه نن سهار نه دوکانونه نه خلاصو نن به په دې بنډار باندې وځو او ښایسته ځای ته تللي وو دیګ پروګرام هم وکړو ماشاءالله ښه خوند هم ترې کوم ځای کې مې دیګ کړی هغسې تللي وو شګل ماڼۍ ته او بیا هم بس سره داغ ته راوړل والا داسې راغلو بس اسمار داسې په دې سره تاک باندې راتاو دلته مخکې راغلی وې که نه او راغلي څو پیرې راغلي ډېرې پیرې چکر څنګه دا ځای یو دم د سیلانیانو د پام وړ وګرځېدی ډېر خلک راځي خو ښه ځای ده سوری لري ښکلا لري شنه علاقه ده سیند غاړه ده هر څه پکې ښه شوقانه دي چکر غوښتنه د چا وه چې چکر ته ځو والا دا څلور پنځه ملګري څه وخت هم پلان جوړ کړ بس دا څلور پنځه ملګري دا پلان هم پرون مازدیګر نه لري
نو عبدالله جان زما خواست نه دی چون دا زما ملګری هم دی ځکه مې نوم یې راته یاد دی دا بل هم عبدالله دی نو دوی هم را سره دي او دوی چې دی بازار کې دکانونه لري او یو اتفاق یې کړی چې نن دکانونه نه خلاصو او چکر ته راځو بالکل همداسې ده ښه چکر مو چکر به سهار داسې 8 بجې را روان شو لاړو شیګلمونې ته غرمنۍ م هملته تیاره کړل خپل دیګې او سامان هر څه م سره وړي هغه چې د جمعې مونځ م ادا کړو نو ملګرو مشوره داسې راغله چې یاره دې ځای نه چې ځو نو سره طاق ته ځو ورځ هماسې م بېله کړې وه نو موږ ویل چې راځئ تر ماښام همداسې چکر او د خوندورې شیبې یو بل سره په ګډه باندې ولمانځو هېڅ خطري ځای کې ناست یو خدای مګه موټر هم ونه وایي نه انشاءالله موږ خو ډېر سایډ کې ناست یو او دا خبره موټرمارانو ته هم پکار دی چې یاره احتیاط وکړي او دا خبره هغه د ډېر سرعت او دغه نه دغونکي ځکه چې دا سړک چې دی دا یو طرفه سړک دی نو باید چې موږ په ډېر دغه سره رفتار وکړو کم دغه سره کم سرعت سره کم سرعت بالکل درنو دوستانو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه رښتیا هم که وګورو په دې وروستیو کې ترافیکي حادثات ډېر زیات شول د دې تر څنګ سین ډېر ځوانان ویوړل موږ تاسو ته ټول خبرېږو وینئ ګورئ چې خبرېږو پوسټ شي فیسبوک کې پلان کې سین وړی دستان کې سین وړی دا خو موږ او تاسو ګرمي نه وژني خو ولې دا سین هم وژني بل ترافیکي حادثات دي کوشش وکړئ ډېر په احتیاط باندې چکرو ته لاړ شئ نو که په احتیاط راشئ تاسو ته ډېرې کورنۍ منتظرې دي کورنۍ درته په تمه دي او کورنۍ ستاسو بېرته د راتګ هیله لري نو پکار ده چې باید احتیاط وشي همداسې ده همداسې ده بالکل عبدالله جان ته څنګه صحت څنګه دی شکر دی تاسو خیر حلالي ده خوشحاله اوسې مننه نو چکر نم خوند واغست تر اوسه پورې او شکر دی بس تا نه تر اوسه پورې خو ښه دی باقي دې الله ښه لري امین دا راته وې په نن چکر کې کله چې د بازار نه راوتلی دې خوا ته راتللی ډېر جالب درته څه شی و طبعا یو څه چکر نه چې ملګري یو ځای شي ډېری ملګري م یو ځای شي بیا پخلی م وکړي ډوډۍ م یو ځای وخوري بیا کینی چای مې شربت هم وڅکي یو څه جالب پیدا کېږي جالب درته څه شی و یاره جالب خو ټول چکر و ډېر خوندور و خو جالب ډېر دا و چې زموږ له مشر لالا کله کله دا ونډیوال لاس سیاری نو ګپ کې او نن یې پکې ګپ برابر و ښه نن بس چې بیا نو دا دې پورې ګپ لګوي تاسو دې سره بیا ملګري کېږي زه پوهېږم چې تاسو به د دې ملتیا کوئ کله کله خو یې کول چې ډېر هم نه کوو نن اوسه ملګري وو سړی ځان له شوی ښه بالکل نو طبعا داسې دا شوخي کېږي ملګرو کې کله کله یو نیم ملګری داسې چې ډېر پې څوک لحاظ ګوري نو هغه په عذابوي که نه په ملګرتوب کې دا چې به ګپ شپ هم پکې نه وي ټوکه ټکال هم پکې نه وي نو یو ملګری چې ټارګېټ نه شي هغه چکر به مزه هم نه کوي که نه که څنګه نه زه خو خپله د دې زیم هم نه د ننګرهار یم خو دلته به د کونړ کې د ما هم دا ملګري دي دا دوکانداره دي ناسته پاسته وړاله ټوله مې دوی سره نو په دې خاطر کله کله په دې جمعګي زه کور ته لاړ نه شم نو بیا داسې په چکر باندې راوړم بالکل ښه خبره ده وطن ټول زموږ څخه یو وطن دی ننګرهار کونړ لغمان عین پکتیا او پکتیکا موږ ټول یو ورونه یو او انشاءالله چې داسې به ملګرتیا پالو بنډارونه به پالو او داسې پروګرامونه به له خیره سره نور هم کوو له خیره ښه نو درنو دوستانو چون سړک و زموږ کیمرامین لږ د ستونزې سره مخامخ ویرېدو چې خدای مکه موټر مو نه خیر مه ورخطا کېږه انشاءالله ساحه ډېره ده ښه عبدالله جان مهرباني وکړئ موږ ځو نور هم د ملګرو سره خبرې کوو چون دغه سیمه د سیل سیاحت لپاره برابره ده د کونړ ټولې سیمې د سیاحت چکر لپاره ښې جوړې دي اوره جمعه ډلې ډلې ملګري د چکر لپاره ځي پیغام دي چې ځوانانو د هغوی چې چکر ته راځي هارون جان پیغام خو مې دا دی چې موږ په د هېواد کې ښه سرمایهداره خلک لرو ښه پانګوال خلک لرو خو الان کې زموږ په دې منطقه چې دی دا ساحه چې ده دا ډېره چکر ته جوړه ده ښکلا قدرتي او ښکلا خدای ورکړې ده مقصد دلته د هوټل سهولت نشته دی چې زموږ دا پانګوال ورونه چې دا سرمایهداري دي او پیسې لري چې دا راشي دلته د خپله پانګه مصرف کړي دلته د سرمایه ګزاري وکړي هوټل یې جوړ کړي د یو څو هېوادوالو لپاره به هم د کار فرصت زمینه برابر شي بېروزګاري ډېره زیاته ده نو هم به د کار زمینه برابر شي او هم به هېوادوال چې دی لکه د یو دا خبر لوکس هوټل د خوراک نه به خوند واخلي او هم به د قدرت د نظارو نه خوند واخلي نو هیله او ارزو م همدا ده چې یاره سرمایه ګزاران هم چې وي هلته سرمایه ګزاري وکړي او دا خبره مقصد د کار زمینه هم جوړه شي او هم د ښکلا سره نور هم دا ځای اوکې ډېره مننه خیر اوسې خوشحاله اوسې واقعا ډېر ښه پیغام او زموږ کیمرامین ډېر سخت وارخطا دی هغه ډېر په آزاد دی داسې نو خدای مه کوي چې ګاډی مې ونه وایي که نه هېڅ خبره نشته ده مړه دلته ساحه ډېره ده دلته دوه ګاډي بچ کېږي یو کیس یې بس ګډوډ حرکتونه وکړي نو هغه بیا کېږي کېږي بالکل په خپل لاس باندې هېڅ خبره نشته ده ښه ډاډه اوسئ بالکل درنو دوستانو نو زو لام ملګري راغلي دي خواته ډېر سیلانیان نور هم تللي هغوی سره هم خبرې کوو تاسو نه ډېره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړه خبرې مو راسره وکړه ستاسو دا بنډار مې لږ ګډوډ کړه بښنه راته کوئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه ښه بنډار ولرئ مننه خوشحاله اوسئ
ښه درنو دوستانو دا سیند چې تاسو ته ښکاري د ډېرو خلکو ځوانۍ اخیستې دي. واقعا کونړ سیند په ډېر یو جوش او خروش سره له کونړه تېرېږي. که چېرته د برق استفاده ترې وشي او په دې ځای باندې یو صحیح برېښنا ډیم جوړ شي نو لرې نه ده چې افغانستان دې په ټولو برخو کې په ځان بسیا او آباد جوړ شي. دوستانو واقعا خوندوره سیمه ده د سورتاق سیمه او ډېری سیلانیان رامات شوي دي، همداسې راغلي دي د سیل سیاحت لپاره تفریح لپاره. دغه ملګري هم راغلي دي او دلته هم نو بانډار جوړ دی د ملګرو، خوندور بانډار دی. زما په فکر باندې چې دا به ډېر د لرې ځای نه راغلي، خو دا چې کوم ځای نه راغلي دي زه دوی سره خبرې کوم چې د کوم ځای نه راغله. وروره ستړي مه شئ، بخیر راغلی. سلام علیکم. ستړي مه شئ. څنګه چوکۍ دې نیولې وه لکه چې ته دا یو چوکۍ ستا لپاره راغلی ده؟ بخیر راغلی. ستړي مه شئ. څنګه ستړی مه شئ وروره. نه مېلمانه خو باز یم ټول صبر وکړه، پوښتنه کوه چې څوک اوس مېلمه دی. وروره ستړی مه شئ. څنګه صحت ښه دی؟ ټولې په خیر صحت ښه دی په خپله. کوم ځای نه ده خیره؟ د خیره په ننګرهار نه رالو په چکر. ننګرهار کومې سیمې نه؟ ننګرهار بیسود. او تاسو؟ زم ننګرهار نه راغلی یم بیسودو نه. او ته وروره؟ موږ خپل هم جلال آباد نه راغلو. ټول ملګري بس د یوې کوڅې. خو دا وایي چې زه مېلمه یم که نه، دا ما دا خبره معلوموله. زه د کابل نه رالم. رښتیا دا خو بیا رښتیا مېلمه دی. ما مېلمه یم. ښه وروره ښه یې سفر هم شکر، الحمدلله. شوخي مو کړه، بخشش کوئ. څنګه و کله چې جلال آباد نه را روان شولئ د چکر پلان هم جوړ کړو، څنګه مو دغه پلان جوړ کړو او د چا رای وه ډېر غوښتنه د چا وه چې زه کونړ ته؟ پرون دغه د خوست او د پکتیا اراده کړې وه، هغه زه لاړم چکره مو وهه، څو ملګري پاتې شو. بیا بېګا ته چې راغلو سهار دې پلان جوړ کړو چې زه به کونړ ته سره تاخته. نو هغه د جمعې مونځ چې موږ بعد له هغې مرکات وکړو او راغلو، ښه ساعت هم تېر شو. هغې ځای نه سورتاق ټارګېټ شوی چې زه به سورتاق ته؟ دا خو ټول په مشوره تارګېټ شوی و چې د حاجي خوښه وه چې سورتاق ته به ځو، بس ټول ورسره ومنله. نور کله راغلي وئ؟ یو 2 ځل مخکې هم راغلی وو. ښه دوی ملګري دا ټول ملګري که نه دې کې داسې کوم ملګری شته چې اول ځل دپاره راغلی سورتاق سیمې؟ هو همدغه را سره دا اول ځل راغلی. ښه نو بیا به زه ډېرې خبرې دې سره کوم. ته را دلته زما خوا څه ودرېږه. او نوم پوښتنه به هم درنه وکړم. نوم مبارک دی. ته بیا دا وایې چې نوم پوښتنه مو کوي دوستانو. دا دې کټ شو که نه؟ نه دا پکې ټول ښه دا نوم دې اوس واخله. الماس سالارزی. الماس سالارزی. او د کونړ یې که نه د ننګرهار؟ ناړۍ ولسوالۍ. ناړۍ ولسوالۍ دغه دی. دا ناړۍ ته رانږدې شوی رئیس رخصت کې چې ځي د خپل کلي کور دیدن به مو کړي. 2 کاله وشو نه یم تللی او بدبختانه یو څه مشکلات دي، بس انشاءالله هغه هم زه خدای دې مشکلات حل کړي او ژوند دی دا سختې تنګې پکې راځي. وروره ته هم راته نوم دې واخله او بیا راته ووایه سرتاق ته راغلې د ننګرهار نه هم سفر پیل کړی دی. څومره خوشحاله یې دغه سیمې ته چې راغلې څه احساس کوې؟ نوم مې د حیات الرحمن او د ننګرهار څخه راغلی یم. والله ډېر خوشحاله یم چې داسې ښایسته ځای په کونړ کې شته دی او موږ چکر ته راغلي او ډېر ښه ځای دی او باید نور خلکو ته ووایو چې دې ځای ته راشي. د دې ځای ډېر بېل خوند کوي. دا د سیند غاړه او دا تازه هواګانې دا انسان ډېر تازه کوي. سیند ته خو د فکر سوچ سره رقم روان دی څنګه چې زړه ښه کړي چې ولامبم والله زړه خو ورته کېږي خو بس ویم نیسي دې باندې هېرېږو. نه ځکه دا څه وخت خبرونه ډېر زیات دي، ځوانان یې وړي دي. خدای مکړي چې موږ او تاسو ته ضرر راته ونه رسېږي. نو په ټوله کې د کونړ سفر څنګه و؟ کومه جالبه خاطره لرې دې سفر؟ والله بس لاره خو ټوله بس هېره خو پکې شته دی. موټروان څوک و؟ موټروان دغه زموږ حاجي و او بس ښه سفر یې وکړو. والله خو خوشحاله په خیر راورسولو او انشاءالله بیا به په خیر ځو د جلال آباد نه او انشاءالله به دا مزل به کوو. نو دا مزل یې موږ ته را په غاړه. ډریورۍ کې خو یې کومه سرکشي نه کوله؟ نه ماشاءالله. دې وروستیو کې ترافیکي پیښې هم ډېرې شوي. والله هغسې ښه دی تکړه دی، لینسنس لري خپل. بیا خو تکړه دی. هو لینسنس لري. چې لینسنس یې نه لري موږ هم نه پرې غوسه کېږو. نه لایسنس دې همداسې اخیستی دی که نه درس یې نه امتحان مې پاس کړی دی. ښه صحیح. او ښه صحیح. کوم ځای کې دې پاس کړې امتحان؟ ما ننګرهار کې پاس کړی دی. ننګرهار کې ډېر ښه. او ته مخکې کونړ ته راغلی؟ هو ډېر زیات راغلی یم. زه خپله د کونړ یم، څوکۍ ولسوالۍ یم. ډېر زیات کونړ ته راغلی یم دې ځایونو ته. ډوډۍ دې ملګرو باندې کوم ځای کې وخوړه؟ والله ډوډۍ خو موږ رښتیا خبره ته په کور کې م خوړلې ده. غرمه را روان شوي؟ او بس غرمه م کور کې ډوډۍ وخوړله، لمونځ مو کوس ته را روان شو. ښه دا چې داسې کار هم کړی وې که نه لکه آینده دپاره به درته زه یو طرحه درکړم. سهار را روان شوی وې کونړ په طرف باندې زیړي بابا کې ډېر ښایسته میان پخېږي کوم فکر کړی؟ صحیح خبره ده. ګرمي ډېره زیاته یې سهار نه. بیا موږ ویل چې دا مونځونه وکړو به مازدیګر کې بیا چکر ته هم خلک ډېر راځي. غرمه کې خو دلته هېڅوک هم نه وي. مازدیګر کې دا ځای ډېر ښه ګرم وي ځکه هم دې ټایم ځان راورسوه. او ماښامي به د خیره سره سپین جومات ته ځان رسوه، هلته به چای څښو. چای بس کوي سپین جومات چای نو بیا حیوان ته لږ رانږدې شه حاجي صاحب ته لا ځای ورکړه هغې له باډي بلډر ورور دی. ښه دا د حاجي کشران ورونه دي. دا واقع ښه ته د حاجي ورور یې باډي بلډینګ کوکې؟ څومره وخت راهیسې؟
بس یو کال یو نیم کال هم برابرېږي تقریبا څومره یو کال یو نیم کال برابرېږي یو نیم کال ماشاءالله باډي خو دې جوړه کړې ده جوړه کړې عبدالبودي نایم غوندې یو شوخ ورکړه شوق نه ورکو او ماشاءالله ماشاءالله ته راته وایه نوم دې راته واخله څومره خوښ یې کونړ ته راغلی بیا کونړ کې د وروستیو کې سور تقسیمه په پیل کې مې ویل د ډېرو زیاتو سیلانیانو د پام وړ ګرځېدلی دی راځي یو وخت شیګل داسې وو چې څوک به راتله شیګل ته به راتله سور تاغ ته اوس راځي نو سور تاغ نه کومه خاطره لري څومره خوښ یې څه احساس کې سور دا خو ولا د مازدیګری بیل خوند کوي دا شنه شنه بوټي دي غرونه دي دا اوبو کشار دا بیل خوند لري چې په دې مازدیګري کې راشي لار کې چې نه شي جان کړه بس لاره شربت خو به ډېر رسکي شربت یې وڅښئ بس ریپیټ یې راغستې شریک هم وڅښلې خرچه کې څوک ډېر کلک دی سفر کې ملګرو کې دغه دی دغه ځوان را سره دی چې بس خرچه کوي ځان شاته کوي ښه دا چې څه شی غواړئ چې راویخلو دا به پکې وایي چې نه لږ ارزانه څه شی راوخلو که نه ښه وایي ارزانه راډو پیسې وایي کمې لږې واچو رښتیا وایي که نه څنګه والا رښتیا وایو ځکه اقتصاد خو دې نه دی لوستی اقتصاد خو د هر چا خراب دی انشاءالله او بس ما ورته ویل مانه داسې کار به وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب وسوځېږي او بس دغسې بس وړوکی پروګرام هم ونیو بیا یې ستا ومنله که نه هو والا زما ومنله څنګه به نه مني نه نو دوی خو ریپیټ راغستې دي دوی اوس نو ویل چې ریپیټ یې نه واخلي او راواغېستلې خو ما ویل ځان اوس انډیوالۍ کې راغلی نو بس دا زړه غټ کړم ورته په دې خاطر مې بس زړه غټ کړ ورته ښه په دې هیله باندې چې تاسو د چکر نه خوند والی خو یو ورور ډېر زیات مرور دی او خبر یې د دې نه پوهېږم چې دوی په سفر کې هغه بعضې وخت کې چې ملګري یو ځای شي که نه ګپ شپ لګوي نو یو ټارګېټ کې مخکې مې ملګرو سره خبرې وکړې هغې هم یو ټارګېټ لري بېچاره غلی ناست خبرې مو نه کړلې نو وایي مالې دا ولې خبره وایي چې دې پسې ګپ شپ ډېر لګوي نو فکر کوم چې دا هم راحساب کړی دی ته ګپ شپ ورپسې ډېر لګوئ ډېر صحیح ناست یم دلته کښېنه ته هم دلته کښېنه هماغه شانتې ښه ته څنګه یې صحت ښه دی ملګري چا خو به نه یې پاداب کړی نه نه نو ولې خفه یې چې داسې بېسوره دی خبر کې ستړي شو غاړه مو ورګه ښه ډېر ستړی شو او ولا ستړي رښتیا خبره وکړه ستړي غاړه امګاره بازابه وو پازام دي خو موږ ډېر په تبه راغلو نه پته باندې شاته سیټ کې څلور څلور نفر ناست وختان ګل جوخ جوخ ناست په دې خاطر داسې به کله وخت ګره دغه ځوان موږ ډېر په سیټ چا د سیټ کې ډېر په عذاب کړي بس کله با- پلته یې وایو کله دې دې نه معلومیږي که نه چې ستاسو د دې لارې د ګپ سړی هم دا دی په دې باندې دا سفر جوړي دې په سیته بل ښه ټوکه ټکالې هم دې پسې کوو هغه معامله هم دې پسې بس داسې ښه یو نیم ملګری داسې چې هغې کې ټوکې ټکالې پکې ډېرې یو د دې بانډار او د دې ملګرتوب د چکر مالګی که نه نو خوند هم همداسې کوي هغه چې ګوزموزي او وچرلي تریو کړي یو چکر ته ځي ملګرو سره نه خندا نه ګپ شپ طبعا چکر خسته کېږي ستړی کېږي نو داسې ملګري حتما ضروري دي چې باید ځان سره ولري نو چې لږ خوشحاله شي داسې په کې نه بیا خوند نه کوي ښه او ته د کوم ځای زه نورستان یم نورستان نه د نورستان خو نه نورستان خو راوتی نړۍ کې وخت تیر کړه خو وخت نړۍ نورستان کاندیش برګي مټال وای نه نه د غازی آباد څخه غازی آباد سره دا سړی هم سیمپی دی کیمرامین دی دا کیمرامین هم سیمپی دی نه کوم هم سیمپی دی دا مکتب هغه وخت هم دسي و کالم سیمپی دی کوم خاطره لري دا هغه وخت ول ډیر خالق وو نور څوک نه پازاول خپل درس وی خالق اوس لګ دغه شی وران شوی دی کابل ته ولا ما لس دول سکاله وګیږي لیدل هم نه دی کړي ها به خو ډیر خنو دا وګوره دا دوستانو دا زمونږ خبرونه د شوله چې دولس کلن هم سیمپین پیدا کړل ملګری پیدا کړل او زم د شومه چې ډیرو ملګرو سره آشنا شوم بلد شوم بری کې کنه په لنډو ټکو کې پیغام د سری هغه ځوانانو ته چې مطلب دا ډول چکر ته زی او هغه موټروانان یا ډرایوران سرکشي کوي شوخي کوي هغه به ډیر مونږ تاسو وینو چې ډیر بدی پایلې لري پیغام د شری ځوانانو هغه ته زمونږ دا خواهش ده چې احتیاط مې ډریوري وکړي ځکه چې کور کې به تا ته مور پته وای پلار به ته پته وای چې مونږ یو زوی لرو یو هیله به نه لري یو امید به در نه لري باید ته سرکشي ونه کړي چې ځان خراب کړي باید په احتیاط ډریوري وشي بالکل دوستانو یو چې ډیر زیات ضرور دی باید یادونه وکړم د چاپیریال ډیر زیات خیال وساتئ کله چې سور تقسیم ته زراغله مومي کتل ځینو ځایونو کې سړی مایوسه شي چاپیریال ډیر زیات ککړ دی نو خیر که تاسو چې خورئ هغه پاتې شوني یو پلاستیک کې واچوئ یا سیند ته خطا کوئ یا یو غاړې ته کېدئ ښه خبره مې وکړه که نه او عام به چاپیریال پاک وساتل چې موږ او تاسو چې راځو صحت دپاره ډېر زیات ګټه کوي نو ښه خبره دا ده ته زما خواته راشي یو پیغام ستا نه ما اورم ډېری ملګري راځي ګرمي که نه
او کونړ سیند خو ماشاءالله ډېر په جوش کې روان دی سیند ته زړه ښه کوي چې ولامبي به خدای ناخسته او مونږ ولید لمن اندام تجربه کړه ډېر ځوانان یې ویوړه هغوی ته پیغام نه هېڅکله هم دې څوک کوشش نه کوي دا د کونړ سیند دی ډېر زیات تیز دی او ډېر چپې لري نو لمبا ته یې زړه نه ښه کوي خیر دی د سیند په غاړه د کینې ښه ښایسته هوا ده سوری دی او ښه یخ ځای دی لمبا ته بجت نه وي دلته بالکل ډیره مننه درنو دوستانو له تاسې مننه چې زموږ خپرونه مو وکتله له تاسې ټولو مننه او ستاسو د ښه چکر په هیله باندې په دې هیله چې په خیر او خوشحالۍ سره بیرته خپلو کورونو ته ورسېږئ په تبه لاړ شئ په دمه لاړ شئ ګورئ کونړ ټول ښایسته دی وطن ټول ښایسته دی نه یوازې کونړ ننګرهار هم ډېر ښایسته ښایسته سیمې لري ډېر ښکلي ځایونه لري نو تاسې هم که ځئ ډېر په تفریح لاړ شئ ډېر په چکر لاړ شئ ځای دمه وکئ خپلو کارونو ته رسمیاتو ته رسېږئ که څوک وظیفې لري تاسو کې نو ستاسو د ښه چکر په هیله په دې هیله باندې چې سفر نه خوندوالی ډېره مننه شیروی راځه راشه شیروی ورور شیروی او ورور شیروی په تلو کې به د دې شعر باندې بیا خپرونه هم راټوله کړو مهرباني ترنم کې وې که نه همداسې نه مړه شعر ده همداسې شیروی ځه دومره د غرور په پنجو مه ګرځه خاورو نه جوړ شوي خاورې کېږي به زه په هره لاره در سره نیغ ځمه او مړه یې ته خو سمه ډمه یې تا سره خو نه کېږي مین شوی خو نه چېرده ولا داسې لږ زړه مې موت دی خوستیانو خبره هغه یو ټپه کې وی له نري باده معلومیږي لکه چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه نو ستا د شعر نه داسې معلومیږي چې یو څه شته دی که نه لالي غبرګ را سره جاړه د جدایي خوبونه ما لیدلې دي نه واه لالي غبرګ را سره جاړه او د جدایي خوبونه ما لیدلې دي بیا یو ټپه کې وی چې د فکر ټال دې راته جوړ کړ او ته رانه لاړې زه یوازې زنګېدم د تور لحد غاړې ته راشه چنجي لګیا دي ځنې خال مې ورانوي نه واه ډېر ښایسته یو ټپه پرته زه بله ویم که دیدن کړې تلوار راوکه وروستۍ تبۍ را باندې ږدي پناه یې کړم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې کور ودان مننه ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه کور ودان ستاسو د ښه چکر په هیله باندې